بلکې مفتیان، دوی ته به موږ مفتیان وایو، هر یو کس مفتی دی. دا تاسو دوی ته عزت ورکوي، د دوی د عزت خیال مو ساته. نن راغلی دا پروګرام هم درون کو، الله پاک دې تاسو عزتونه نصیب وګرځي. او کمی بناتي او کمی جنکې چې فارغ شوي، دا غوی د پاره او دا غوی د خاندان او د مور پلار د پاره د خوشحالي خبره ده. ډېر لوی پروګرام پیو شو، دا غوی ځان له مستقل د پردې او تنظیم شوی دی. الحمدلله څوک دلته دا اعتراض هم نشي کولی چې ګیندا خډاګه او دلته دا غوی را وستل نو په کار یاسه د کور نه زیات خوري د پردې تنظیم دا غوی شوی دی. د عالمانو تقریرونه تاسو واوریدل. زما عزتمندو، دا دینی مدارس دا ستاسو غونډه کې د خیرخوا خلکو په چندو باندې دا د خیرسګالۍ جذبات چې تاسو لري د دې د وجنه دعاګانې کوي، د دې پروګرامونو جلسو کې تاسو شرکت کوي، یو حوصله ملاویږي مشرانو ته دا چلیږي. موږ هم دا قص کړی دی ان شاء الله العزیز، علما هم دا قص کړی دی چې دا دینی مدارس و د بيدینۍ خلاف سنگر او مورچې که خیری د دینه به موږ هر بيدینه ډزو ان شاء الله مقابله وکاو. او موږ دغه خلکو د خیالات او تصوراتو نه بالکل متاثر کیږو نه، په شاته رازو نه. کم خلک چې د دین خلاف دي، جماعتونه او مدرسې لنګي وراني، تاسو له خدای پاک عجیب غونډه کې نظام دی چې دوی څومره خلاف کیږي، د مدرسو خلاف کیږي، مدرسې بندي یا خرابي یا جماعتونه، دومره خدای پاک دی خلکو له توفیق ورکړي، نور زیاتیږي، دا به زیاتیږي ان شاء الله العزیز. او دا هم زویم چې دینی مدارسو کې کم سوچ او فکر مون خلکو ته ورکو، یو سوچ او فکر دی، یو سوچ او فکر د خدای او د خدای د پیغمبر د دین تابعدار ګرځو. او دا وته موږ په ذهن او دماغو کې چو چې زمونږ د ژوند او ژوندۍ او دې کې موږ ته سمخه ترازی هر قسمه حالات چې راځي، زمونږ شریعت په هغه کې زمونږ راهنمایي کړی ده. موږ به د شریعت راهنمایي اخلو، د نور خلکو به نه منو، شریعت به زمونږ مخې ته وي. زمونږ دین کامل او مکمل دین دی، او دا کامل او مکمل دین دا معنا ده چې زما په جون کې وړه خبره مخې ته راځي، لکه وبسکل ډوډۍ خوراک او د سماعت د تلل راتلل، داغه په باره کې زما شریعت زما راهنمایي کوي. نو که غټي مسلې زموږ په جون کې مخې ته راځي، د ملک او د وطن د اقتدار لاس دراته لارې او ګذرې به ماته دا شریعت خي چې ماته دا لار او نه خي، زما دا دین بیا ناقص دی، نیمګړی دی، دا پوره دین بیا نشي کېدلی. نو دا د مستاسو په ذهن کې ان شاء الله العزیز چې ان شاء الله العزیز د ملک او د وطن اقتدار بم لاسو کې اخلو، دا ولاسو تراولو د نیکانو خلکو، او ان شاء الله العزیز د دې خلاف چې څوک وي هغه بی دینه خلک به د دې ملک نزغلو په منډه کو به که خیر او باسو به ٹھیک ده کنه. جمعیت العلماء اسلام زموږ یو سیاسي پلیټ فارم دی، دا پلیټ فارم به ان شاء الله العزیز آباد او سرسبز و شاداب لرو ان شاء الله، دا به ساتو. جمعیت العلماء اسلام په ټول دنیا کې د ټول نه لوی سیاسي او مذهبي قوت دی، یوازې پاکستان کې نه. تاسو به خیر دې سوچ وکړئ، په ټول دنیا کې د ټول نه لوی سیاسي او مذهبي قوت دا جمعیت العلماء اسلام دی. لوی پارټي په ملک شته، سیاسي به خو بیا مذهبي نه دي. تبلیغي جماعت ته یو لوی جماعت ته خو بیا مذهبي دي، سیاست نه کوي. چې سیاست هم کوي او د مذهب په نوم یې کوي، دا جمعیت العلماء اسلام دی. په ټول دنیا کې د ټول لوی قوت او طاقت ته موږ ټول خلکو ته دعوت ورکو چې د خدای بندگانو بل خو مزید د علماو خواله راشه، دلته راځه،
دې کې د دنیا او د آخرت فائدہ ده او دې کې د ګټه ده بل چرته ځي ان شاء الله عزیز موږ د عالمانو لمن نیولي او که خیر دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې دنیا او آخرت کې به خدای پاک موږ له کامیابی راکړي تاسو یو واري بیا زه شکریا ادا کوم تاسو د ډیر وخت راسي ناستې نور به عالمان راځي خبره به کوي ان شاء الله د هغوی خبرې په غور سره واورئ دا ټون واقع ډیر عجیبه ده چې دې کې لا خاص آبادي نه ده شوې او داسې یو ښکلی او عظیم پروګرام پکې وشو خدای پاک دا ډېر د خیر او د برکت باعث وګرځي او د مولانا محمد شعیب عارفي صاحب دا مدرسه او دا جماعت او دې ځای ته دا راتګ دې کې د خدای پاک ډېر خیر او برکت واچوي او د زبردسته د علم دین چینه دی وګرځي الله دې چینې روانې کړي چینې موږ هم پې خوشحاله یو څنګه چې مولانا شوکت علي صاحب موږ ته نږدې دي موږ هر قسم تعاون ته د دوی چې کوم دی بول ډال ولاړ یو زمونږ چې څه کېدي چې زموږ تعاون به د سره ان شاء الله العزیز الله ما بعد خوشحاله ولره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين